په کراچۍ ښار کې د فحشا لوی مرکز پرانیستل شو. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم په پاکستان کې په ښکاره په بدلمنۍ بندیزونه لګول شوي، خو په دې وروستیو کې د UNFPA په نامه د ملګرو ملتونو یوې ادارې او ځینو کړیو په پاکستان کې په ناقانونه توګه د بدلمنو ښځو د روزلو او هغوی ته په خوندي توګه د ناروا اړیکو د چلونو ورښودلو په موخه د بدلمنۍ د زده کړې یو ورکشاپ پرانیستی دی. هغه مېرمنې چې تر اوسه پورې یې دغه ورکشاپ ته سر ورښکاره کړی وایي چې تر دې وړاندې یې داسې چلونه نه و زده چې په دومره مسلکي او سمه توګه دې له چا سره اړیکه ټینګه کړي. دوی وایي چې په یو بل اسلامي هیواد بنګلادیش کې د دوی کاروبار ته قانوني اجازه ورکړل شوې، نو ولې پاکستان په حق سترګې پټې کړې دي. دوی زیاتوي چې دغه ورکشاپ تر جوړولو وړاندې اندېښنه ورسره وه چې پاکستاني چارواکي به یې مخه ونیسي، ځکه خو په لومړي سر کې ورته ډېرې مېرمنې نه راتلې، خو اوس ډاډه شوي دي چې څوک ورته څه نه وایي. د دوی په خبره کله چې د ورکشاپ په لومړۍ دوره کې تر 100 زیات بدلمنو ښځو ته په خوندي توګه د ناروا اړیکو چلونه ور وښودل شول، نو د دوی زړه ته سمه ولوېده چې څوک ورته څه نه وایي او د زده کړو مخه یې نه نیول کېږي.